گل اسے جواندے اسے نر اسد ثانی گل اسے جواندے اسے نر اسد ثانی انشاءالله موږ د خپل غریبانو ورونو سره ولاړ او چا چې زموږ سره په دې پیکیج کې چې کوم دی مدد کړی دی نو د هغو ورونو د زړه د کومې نه ډېره زیاته او شکر او بیا په دې پیکیج کې تعاون کړی دی نو الله پاک دې د هغوی هغه خیرات او صدقات په خپل دربار کې مرسته فاونډیشن د خلکو مرسته کوي د مرسته فاونډیشن سره مرسته وکړي چې موږ د خلکو سره مرسته وکړو راځي موږ سره چې بای منګم پکې یاد کو ځکه زمونږ ډېره غریبي ده او چې زمونږ سره مرسته وکړه نو ستاسو سره خدای مرسته وکړي ځکه تا دا هر بے وسا اولا چار مدد اکڑلا تا دا هر بے وسا اولا چار مدد اکڑلا تا پخو اخلاق او خدمت باندې حد اکڑلا تا پخو اخلاق او خدمت باندې حد اکڑلا رب دکلا نصیبا دا گل غندی زوانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی گل اسے جواندے اسے نر اسد ثانی گل اسے جواندے اسے نر اسد ثانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی تا دخال پس مادا یتیمو پسر لاس کے خاؤ تا دخال پس مادا یتیمو پسر لاس کے خاؤ ہر کوشش او ہر قدم دن را پا اخلاص کے خاؤ ہر کوشش او ہر قدم دن را پا اخلاص کے خاؤ ستاہیس نشی کول سازشنا شیطانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی گل اسے جواندے اسے نر اسد ثانی گل اسے جواندے اسے نر اسد ثانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی تا دا کندو رندو پہر غم کے شرک شوائے تا دا کندو رندو پہر غم کے شرک شوائے تا دا ہر دد من پہر یو نم کے شرک شوائے تا دا ہر درد من پہر یو نم کے شرک شوائے سالولو ہو سالو تدا زمونگا سلامی تل در سرمل اسد خدای مهربانی تل در سرمل اسد خدای مهربانی گل اسے جواندے اسے نر اسد ثانی گل اسے جواندے اسے نر اسد رحمت الله وبرکاته زم ستاسو سرور ستاسو قربا او د مرسته فاونډیشن خادم اساسانی تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو تاسو مخکې وکاتو زمون چې کوم رمضان المبارک پکې جو راوړاندې او دا د مرسته فاونډیشن چې زموږ سونه ټیم د مخامخ ولاړلی دغه پیکینګ وشو زمونږ په یوسف سلطان خیل کې چې څومره مستحقین خلک دي موږ کوشش کوو چې هر چا ته رفیق جوړ رسو زموږ سره د مرسته فاونډیشن چې کوم ممبران دي او کوم کارکونان دي هغه ما سره ټول موجود دي تاسو وکاتو د رمضان المبارک میاشته د ثوابونو د ګټلو میاشته چا چې زموږ سره ډونیشن کړی دی هغه د بار ملک نشي ویل الحمدلله د دې ځکه زموږ سره ډیرو ملګرو کوشش کړی ډونیشن کړی دا هم ډیره زیاته شکریا ده کو جزاک الله خیر ورزو زموږ سره چې کوم دی دا وړو تاسو کته چې موږ 26 پکې تیار کړی دا لالو فاین لالو بالا فوري چم سفر اډو او موږ کوشش کوو چې د ټولي علاقې ته کوم دی را پکې جوړ سو دا مخامخ وړ راوړې شو دي او دا چې کوم نور پدې کې زمون سره چینی دي وړې دي پکې دال دي پکې چنا ده پکې او کجوري دي پکې
او چیرې بکی او چینی دی بکی دغه پیکیج دی ورکوډ شان پیکیج دی دا په پرې مستحقینو باندې تقسیمو نو چرته زمو دغه مستحقین چې کم دي دا به موږ غوي تر سو را صبر کوشش سره موږ ته معمولی شدي پیکیج ټول علاقې کوشش کوو چې ټول علاقې به په حال موږ سره 26 کسانو پیکیج موږ کړی دی تیار کړی دی او کوشش کوو چې ټول علاقې ته به کور کړو ان شاء الله. موږ د مرسته فاونډیشن د طرف نه زمونږ د ملګرو په کوشش سره او زمونږ بار چې کومه فورسز پاکستانیان دي د هغو په کوشش سره موږ دا ورکوډه شان پیکیج تیار کړی دی. دا صرف د هغه غریبانو دپاره الانکې اوس کرونا کرایسس هم روان دي نو موږ د خپلو غریبانو دپاره څه ورکوټه پیکیج تیار کړی دی. نو انشاءالله موږ به د خپلو غریبانو ورونو سره ولاړ یو او چا چې زموږ سره په دې پیکیج کې چې کوم دی مدد کړی دی نو د هغو ورونو د زړه د کومې نه ډېره زیاته او شکریه ادا کوو. ډېره زیاته مهرباني. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د دې ټولو ملګرو شکریه ادا کوو او بیا خاص کر د هغه ملګرو چا چې زموږ سره په دې فاونډیشن کې او بیا په دې پیکیج کې تعاون کړی دی نو الله پاک دې د هغوی هغه خیرات او صدقات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او انشاءالله مونږ خو بس کوشش کوو داسې معمولی شان پیکیج دی او بس مونږ خو به ورته معمولی ځکه ووایو د هغې نه پس انشاءالله په راروان کم زمونږ چې راروان کومه میاشت ده د رمضان اصل کې مونږ کوشش کوو چې پیکیج مونږ زیات ورکړو خو د رمضان دا داسې میاشت ده چې په دې کې بیا او بیا خاص کر د کرونا د مسله ده نو زیاتر چې کومه دیاړیدار طبقه ده نو هغوی په کور کې داسې ناست دي او انشاءالله بیا خاص کر مسافر ورونو ته زمونږ دا درخواست دی چې پر روان پیکیج کې به تاسو زمونږ برپور تعاون کوئ او چا چې په دې پیکیج کې موږ سره تعاون کړی د هغوی موږ شکریه ادا کوو. الله دې قبول منظور کړي. قدرمنو کتونکو دا د مرسته فاونډیشن ټیم موږ کوشش کوو چې د مستحقونو تر رسیز ورسو. ستاسو په مرسته باندې مرسته فاونډیشن د خلکو مرسته کوي د مرسته فاونډیشن سره مرسته وکړئ چې موږ پرې د خلکو سره مرسته وکړو. راځئ موږ سره. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله موږ چې دا کومه خدمت شروع کړی دی د دې خلکو نو په زمونږ د خدمت خپل دربار قبول او منظور کړي. موږ لا توفیق راکړي چې الله موږ د دې غریبانو محتاجو خلکو سره مرسته وکړو. زمونږ د فاونډیشن د مرسته په نوم باندې بیا موږ الله پاک توفیق راکړي چې موږ د خلکو سره مالی هم او جاني مرسته مهرباني تل در سر مل اسد خدای مهرباني گل اس ژوند اس نر اسد ثاني گل اس ژوند اس نر اسد ثاني تل در سر مل اسد خدای مهرباني تل در سر مل اسد خدای مهرباني تا د خال پس ما دا یتیمو پسر لاس کے خاو تا د خال پس ما دا یتیمو پسر لاس کے خاو ہر کوشش او ہر قدم دن را پا اخلاص کے خاود ہر کوشش او ہر قدم دن را پا اخلاص کے خاود ستاہیس نشی کول ساز شنا شیطانی تل در سر مل اسد خدای مهربانی تل در سر مل اسد خدای مهربانی گل اس ژوند اس نر اسد ثانی گل اس ژوند اس نر اسد ثانی تل در سر مل اسد خدای مهربانی تل در سر مل اسد خدای مهربانی. فاونډیشن کم تقسیمي کار روان دی راغلی یو خطرناک شانته ځای دلته راورسېدو دلته کې زموږ سره چې کوم مستحقینو هغه ته پیکیج ورسوه کوشش کوو چې کوم مستحقین موږ سره په لیست باندې دي هغو ته به هغه پیکیج تا دا هر دد من په هر یو نم کې شریک شوی تا دا هر درد من په هر یو نم کې شریک شوی سالولو هو سالو تا دا زمونږ سلامي تل در سر مل اسد خدای مهرباني تل در سر مل اسد خدای مهرباني گل اس ژوند اس نر اسد ثاني
گل اسے جوندے اسے اے نر اسد ثانی تل در سرمل اسد خدے مہربانی تل در سرمل اسد خدے مہربانی بیدار شان را مونگا ستا پشا باندې ولاړیو بیدار شان را مونگا ستا پشا باندې ولاړیو تاسو مخکې مرسته کړله او اوس هم راسه بیا وکړله خیره سه خدای تاسو له ډېر صدر کې خورئ او خلک د خلکو سره دغه شان امدادونه کوي ځکه چې د غریب سړي صدقه نه کېږي او الله تعالی هم خوشحاله کوي موږ به ورته دواګانې کوو په هر مانځه کې او باید سم مرسته وکړه نو ستاسو سره خدای مرسته وکړي ځکه چې کوو په دوا کې به مې یادو ځکه چې د خپلو ستاسو سره دا امداد وکړو نو موږ به هغو ته هم دواګانې کوو ځکه چې باید خلک چې د خلکو څخه ښه وکړي نو هغه نه هېروي خدای ستاسو دا کومه تنظیم چې دی نو دا خدای کامیاب کړي ځکه چې باید دا لکه تاسو ډېر ښه د خلکو سره کوئ تل در سرمل اسد خدای مہربانی تل در سرمل اسد خدای مہربانی نوائی نور اللہ رفق بروا دا چاو نکڑے نوائی نور اللہ رفق بروا دا چاو نکڑے قدم خلا پا مخ کے زخطرہ دا چاو نکڑے الحمدللہ د مرسته فاونډیشن چې کوم رمضان فکی جو هغه زمون د ټیم په کوششونو باندې په مستحقینو باندې تقسیم شو د هغه مرګورو د ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې چا د مسره ډونیشن کړی او تاسو خیرات زکات چې کوم دی دا بځای کیږي نو مونږ به دغه شان د فاونډیشن پرمختګ د پاره د غریب د اواز د چوتولو د پاره دا فاونډیشن مخکې وضو څوک هم چې زمونږ اواز اوري او په دې کاري خیر کې چې کوم دی زموږ سره خپله حصه وکړي دغه زموږ رمضان المبارک فکي جو چې په مستحقینو باندې تقسیم کو د بلې ویډیو پر مال راکړي تل در سرمل اسد خدای مهرباني تل در سرمل اسد خدای مهرباني رستا پکڑو دا غریبانو سارا رستا پکڑو دا غریبانو سارا خاص کر بے وسایات مانو سارا